جی بالکل مفتی صاحب مونږ ته تقریبا د مازیګر د مونز ټایم کې خبر راغو چې مفتی شاکر صاحب په دماکه کې دغه شان څو مرګرو سره زخمی شو الارش تر روان دي نو تقریبا ماخام مونز پوري غیر ورسېده الارش ته خو په کریټیکل حالت کې بلډ لاس زیات شو په لار باندې نو کله چې مونږ په ډراما هال کې زموږ کوم ماس ایمرجنسي کوم ځای دی چرته چې مونږ د بم بلاست وکټمز ریسیو کوو چرته زخمیان مونږ ریسیو کوو نو الته کې ډاکټرانو دا مخې سره ډیسایډ کړ چې د بلډ لاس دی نو एकदम مونږ د وینې اوبویسلی زموږ په لارج کې د بلډ بانک تنظیم شته مونږ ته وینه خېجول شروع کو بیا اپریشن تیټر ته مونږ ورسو مخې سره ځکه چې ګس خپه ډیره زیاته په زبدوي چې سي په نامه باندې جوړند و باقی ګس خپه دغه مکمل توګه باندې ختمه و نو مونږ دغه د امپورټیشن هم سوچ کو خو مونږ چې دا وینه برابر شونه بیا به فردر بیا مونږ د سرجری وغیرہ هر څه کو خو انفورچونټلی هغه بلډ لاس دونه شوی وینه دونه ضایع شوی و چې هغه سروایو نه کړی شو سونه وخت ورستال کو ډاکټرانو کوشش کړي وو د بچ کولو او د خپل علاوه د پوجي کې نور زخمونه په بل ځای کې کمو تقریبا یو غنټه پوری دی مونږ سره په الارج کیو د دوران مونږ خپل واسکولر ټیم کم چې کنسرن کسان دي یعنی په خپل کې ډیر شونه دي کنه واسکولر اوپینین پکارو بل د زړه مسله هم مخ کې نو دا یو ډیر مونږ د پاره یو ډیر چیلنجینګ کیس و چې یو خو بلډ لاس وینه ډیره زیاته تللی و نو الریډي د مونږ ته داسې په بے هوشه حالت کې راغلو مونږ سره تصویران هم شته بیا چې کوم د اپریشن تیټر ته مونږ د شفت کو نو هغه ټایم کارډیالوجیست واسکولر زموږ ټیم او د سرجری ټیم او ارتوپیډیک ټیم ټول موجود وو چونکه اهم شخصیت مو بل دا خبره ده چې زموږ ایمرجنسي کې دا ټول سپیشلیټي په یو ځای باندې موجود وي لکه دا خو سو زخمیانو مونږ خو لکه سل زخمیان مونږ ته راشي 200 زخمیان راشي بیا ټیک لاړ شي نو خو د په کیس کې بعض ټایم داسې وشي چې ډاکټران هم څه نشي کولی دا یو خو د زړه بیمار مو او ډیر کریټیکل حالت کې د په لار باندې ډیر زیاته وینه ضایع شوې و لکه د اورمړو نه د الارش پورې راتګ زما په خیال دغه مازیګر ټایم کې رشم ډی کدي د زره مر رسیدلی وینو دی به کم از کم دغه 40 منټ یا غنټه بد پر راتګ کې اغستوي څه قسم زخم ودا لکه د سشي ولکه دا حمله څنګه شوی و ډاکټرانو څه ویل چې څه قسم مشکل سره د مخ شوی دی او بالکل د جون چې د سن لاړو نو هغه غټه وجه دغه څنګه چې ما خبرو کړ د ډيري ویني ضایع کېدلو څنګه ما ذکر وکړ د غس خپه چې کوم دا هغه مکمل ختمه و نو ظاهره خبره ده یو خو شوک شي یو ټراما شي بل وینه ډیره زیاته لړ شي نو دا د بعضی کسانو د لپاره کم چې د زړه بیماران دي چې عام یو کس ته نو هغه زړه موبایلي کنه زړه موبایلي یو خو په دماکه شوی و هغه بیا له بیا د التن هسپتال ته راتګ ځان له جدا تکلیفو بیا دلته کې چې کوم دی وجم دا و ظاهره خبره ده چې زړه بیا ودرېږي چې کله ډیره زیاته وینه کم شي او کمپلیکیشنز وی obviously د دماکي مریض د ډومبه غنټه د ډیره زیاته اهم وي مونږ دې ته په میډیکل ټرمینالوژي کې پایلارج کې ګولډن آر وایو یعنی په دې یو غنټه کې چې مونږ ته زخمی ورسي نو داغه بچکیږي بالکل د ډاکټرانو د خپل چې تاسو وایي د بخي خراب و دا کم ځکه خراب شي و لکه دا خپل کم خبره چې دا تاسو وایي زوړند و جی د دې مکمل خپه چې کم دی ختمه و لکه ختمه به دا وایم چې صرف لاندې پونډې سره د پتون لاندې بالکل ها د بالکل د پنډې دی اخیره پوری چرته چې مونږه هیپ جوائنټ وایو کنه د هیپ جوائنټ پوری دی کوناټي دی جوائنټ پوری دا ټول چې کوم دی څه شي هټ کړي واسم دغه دا بالکل بارودي موادو هټ کړي و چونکه obviously دماکه و او د وسره نږدې مو نو هغه امپیکټ دونه زیات و چې د بالکل یو خپه مکمل زمونږ دا نو خیال چې دا به مونږ لکه مطلب بچ کړی شو خو به هر حال زمونږ اصل کې مونږ ډومبه ټول ډومبه مونږ بلډ د مریض دغه ګوري چې دنه بلډ تللی دی مونږ एकदम بلډ شروع کو بیا هغه سره مونږ چې کوم د کارډیالوجیست او دا پوره ټیم وی وغي بیا ګوري اکارډنګلی مونږ ډومبه هغه شی کوو چې د کم نه د زخمی ځان بچ کې دی شي نو بیا مونږ لاس وخت دې ته نه ګورو مونږ چې کوم د مریض کم زیات ضروری کار وي ډومبه هغه کوو خو انفورچونټلی په د په کیس کې مونږ ته ټایم ملونه شو څو ډاکټرانو د ډیکلیئر کړ چې د اوس سانه نه پاتې
جی بالکل د مفتی صاحب کې مسله صرف دا و چې یو خود مونږ ته اصل کې هغه ټایم ملاو نشو په کم ټایم کې چې مونږ یو کس بچ کولی شو اپریشن تھیټر کې د دنه ساوت دانو دنه دا ثابتېږي چې دته ټول کس خلک هم ولاړو لکه ډاکټران کنسن اوبویسلی غټ هسپتال دی زموږ 24 اورز ایمرجنسي وي او د حالت کې خو زموږ ایمرجنسي خو 24 غنټې وي ځکه مونږ ته پته ده چې د ملکی حالات هم ټیک نه دي صوبې حالات ټیک نه دي نو زموږ ایمرجنسي پلان هغه 24 اورز وي مونږ لکه همیشه بم بلاست او د شیزونو ته تیار یو څو وخت تاسو ډیکلیئر کړ د مرګ؟ بالکل د ماخام منز روجماتي نه پس چې کوم دی کله چې ما رابطه وکړه نو دنه زما اوټي کې چې کوم خلک تیږي سره رابطه شو نو هغې ویل چې دا مونږ ډیکلیئر کو کنه دا د روجماتي نه تقریبا 30 منټه پس خبره ده. روجماتي څه وخت کېږي پېښور کې؟ روجماتي شلبان د شپږ بجې کېږي. شلبان د شپږ تقریبا او د بیا جسد چې تاسو سره دی کنه تاسو لګلې د رخصت کړي مو دي؟ زمونږ اصل کې الارج کې دا وی چې پوسټ مارټم د لپاره بیا مونږ کې ام سی ته لیګو خیبر میډیکل کالج ته نو کله چې دی مونږ ډیکلیئر ک ډیر زیات د چې کم مینوال دي د چې کم د مدرسې مرګري دي نور لیمان دي ډیر زیات خلک راغلیو په الارج کې بیا د خپې خودو زینو بلکې ډیر پکې هله ګولم پکې شو مونږ تم پکې ترټس ملو شو چیرې کنه دا ولی لک ایکسپایر شو ډیر خبره پکې داسې شو موږ سکیورټي هم کال کا پولیس ډپارټمنټ نم پکې هیلپ واغښتو هغه تم پکې ریکوست کو چې یار لکشانتي حالات کنټرول کې ډیر زیات خلک راغلو نو موږ ډیر کیرفول انداز سره بیا طریقې سره اوبویسلی د دې غ شهادت غ مرګ چې کوم دی ډیکلیئر کو او چې کوم خلک راغلي دي نږدې چې کوم رشتہ دارو هغه تم ډیډ باډي هند اوور کو کې ام سی ته بیا د پوسټ مارټم د لپاره بیا موږ ریفر کو او دغه تکي تاسو سره اوس په هسپتال کې چې کوم دی خلک تل د کې ام سی ته دا باډي چې دا د پوسټ مارټم د لپاره جی بالکل بیا بالکل هغه ټایم کې بالکل دا سي امپورټنت الیمنٹ د دې خبر چې تاسو سره ممکن توګه باندې ضروری غنئ تاسو ما سره شریکول شي کم وخت یا حال د سی وو چې کې هغه ضروری خبره تاسو سره شریکول شي ضروری خبره خو بس همدا وا چې یو خودي التنا لکه پراتک کې د کم چې میډیکل پوینټ اف ویو سره مون خبرو کو بلډ لاس شوی دا خو لکه ټول دنیا ته پته ده چې د کیس کې داسې بلډ لاس شي وینه ډیره زیاته لاړ شي نو الریډي دا بیا کریټیکل حالت وي بل د چې راوړو نو دی هم هغه ټایم هم د دې چې کوم دی لکه حالت داسې و چې ډیر نیم به هوښه کې بلکې کنه مطلب تصویران به ما وکتل نو بس انفارچونټ انسیډنټ اوبویسلی ډیر خلک د مینوالو ډیر خلک وسره دلته هسپتال تم راغلیو ډیر زیات رش جوړ شوی او د ډیرو خلکو د سره مینه و د هسپتال د خلکو کوم د سره مینه و باقی دا څه خپل عقیده ده خو به هر حال د مینوال دونه زیات چې ډیر زیات لکه خلک هسپتال تم راغلیو او بیا مونږ لکه په حساب نو پیدو چې د دې د چې کوم د مرګ خبر دی دا مونږ څنګه لکه خلکو ته وایو خو به هر حال بیا زمونږ دا ډیوټي ده مونږ خپل کوشش وکړو بس داسې حالت کې راغلو چې هغه مونږ خپل هم خپيو چې انفارچونټلی یو داسې قسم بچ نو کو چې ډیر خلکو خو ډیره مهرباني محمد عاصم صاحب تاسو سره